السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. زه شیر محمد محمدی یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام اتم درس یا اتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل منو ته او بیا زو نیو ته او هلته بیا اجسټمنټ لیر او لیګسی ټایټل مطالعه کوو او بیا ګورو چې د هر یو څه په درد خوري او څه رقم د کار اخیستی سو. نو ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او آفیس درسونه په مکمله وړیا او مسلکي توګه زده کوئ، نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، څو ورځنۍ ویډیوګانې اپلوډومه تاسو ترې خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ، زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. نو راځئ چې یو ځای خپل درس شروع. السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. زه شیر محمد محمدی یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام اتم درس یا اتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل منو ته. فایل منو کې نیو ته راځو. اوس اجسټمنټ لیر مطالعه کوو. اجسټمنټ لیر اوس موږ تاسو غیر فعاله ده. څه وخت فعالېږي؟ لکه څنګه چې په تېره ویډیو کې موږ تاسو ویلې، راځو یو پیره پروجیکټ پنل کې یو کلیک کوو، بیرته راځو فایل منو ته، نیو ته راځو. اوس موږ تاسو ته اجسټمنټ لیر فعاله سم. د اجسټمنټ لیر څه کار سرته رسوي او څه رقم د کار اخیستی سو. نو زه اوس تاسو ته وایم اجسټمنټ لیر داسې یو لیر ده چې کله موږ تاسو په اجسټمنټ لیر باندې افیکټونه واچو، افیکټونه په اجرا کو، د خپل ځان نه لاندې په ټولو لیرو باندې هماغه مشابه افیکټ اجرا کیږي. اوس په مقصد ورسېدی، یعنی پروژه کې سهولت رامنځته کوي، د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کوي. که زه چیرې 20 ټرکونه ولرم، که هغه ویډیوګانې وي، عکسونه وي، هر څه وي، په هغه باندې زه نه مجبوریږم په هر ویډیو زه څو افیکټونه زه اجرا کړم. زه یو پیر هماغه افیکټونه راخلم په اجسټمنټ لیر باندې اچوم او اجسټمنټ لیر راخلم دغه ویډیوګانو په سر باندې اچوم، ته بس خلاص د ما کار اجرا سم په همدومره اسانۍ باندې. اوس راځو په مثال کې اجسټمنټ لیر کارو. اجسټمنټ لیر باندې زه کلیک کوم. نور تنظیمات صحیح دي، خالی 25 فریم پر سکند زه انتخابوم. دلته 80 فریم پر سکند ده، زه 25 فریم پر سکند فالو. اوکې باندې کلیک کوم. ما ته اجسټمنټ لیر جوړ سم. دا د موږ تاسو اجسټمنټ لیر سو. دا زه راکش کوم، چپ کلیک پینیسم راکش کوم، دلته زه خوشی کوم. سلیکشن ټول باندې کلیک کوم. سکله مو سلیکشن ټول د اجسټمنټ لیر د غزې تم راوسه شکل تغییریږي. سکله شکل دغه شکل ته واوخته، چپ کلیک نیسم راکش کوم تر یوې ویډیو پورې. زه غواړم په اجسټمنټ لیر باندې یو افیکټ اجرا کړم. دا فقط یو مثال ده. افیکټ پنل ته راځم، ټایم کود زه دلته لیکم، ټایم کود. دا افیکټ زه راخلم په اجسټمنټ لیر باندې اچوم. ما ته ټایم کود افیکټ په اجسټمنټ لیر باندې اجرا سم، خو په دې ویډیو باندې تاثیر وکړ. وګورئ ملګرو، دا ټایم کود ما په دې ویډیو راغی. زه دا ویډیو پلی کوم. وملیدم ملګرو څنګه چې دې ویډیو ته راغلو، دلته ټایم کود اجرا نسه. اوس خو به انشاءالله د اجسټمنټ لیر په مفهوم باندې پوه سوي یاست چې اجسټمنټ لیر څه کار سرته رسوي. زه اوس دې خواته راځم. زه نه مجبوریږم چې په دې ویډیو باندې همدغه افیکټ زه اجرا کړم. زه فقط اجسټمنټ لیر دې خواته راکش کوم. وملیدم ملګرو دلته مې اجرا سو. دا یو مثال ده ملګرو. ځینې وخت تاسو مجبوریږئ چې په هر ویډیو باندې څو افیکټونه واچوئ. نو د کار د اسانوالي لپاره تاسو څه کوئ، اجسټمنټ لیر به جوړوئ، بیا به هغه افیکټونه راغلي په اجسټمنټ لیر باندې به اچوئ. خالي د اجسټمنټ لیر باندې به داسې کش کوئ په دغه شکل باندې. وګورئ ملګرو اوس تر دې چې پورې ټایم کود راغی په 3 ویډیوګانو باندې. خو که زه چیرې دلته هم غواړم اجرا یې کړم په دغه حصو باندې، نو زه به څه کوم، خالي د سلیکشن ټول به راخلم، د اجسټمنټ لیر په دغه سر باندې دلته به چپ کلیک نیسم، چې کله شکل په دغه شکل واوښته. وګورئ ملګرو دا کش کوم تر اخره پورې. اوس ما ته په دغه ټولو ویډیوګانو په دغه 15 ویډیوګانو باندې اجسټمنټ لیر فعاله سم. اجسټمنټ لیر بیرته زه پاکوم، راځم پروجیکټ پنل ته، اجسټمنټ لیر باندې کلیک کوم، له کیبورډ نه ډیلیټ ته فشار ورکوم، یس باندې کلیک کوم. اجسټمنټ لیر دې ما بیرته پاک سم. اوس راځم فایل منو ته. په فایل منو کې راځم لیګسی ټایټل. ملګرو زه اوس تاسو وایم چې لیګسی ټایټل څه شی ده، څه رقم د کار اخیستل کیږي او مقصد یې څه شی ده. لیګسی ټایټل په عموم کې د لیکنې لپاره استعمالیږي. مثلا تاسو په ټلویزیونو کې لیدلی لیکنه زی ښی خوانه چپې خواته او یا له چپې خوانه زی ښی خواته، او یا د سکرین د لاندې خوانه زی پورته خواته، او یا عمل ته جای په جای ولاړه وي لیکنه.
نو دا ټول کارونه چې سرته رسوي لیګسي ټایټل. په لیګسي ټایټل کې موږ تاسو کولای شو چې لیکنه وکړو او شیپونه جوړ کړو یا شکلونه. نو هغه شکلونه هم د لیکنې د کومک لپاره استعمالېږي، یعنی د لیکنې د ښه وضاحت لپاره استعمالېږي. نو راځو لیګسي ټایټل په عملی توګه ګورو چې څه رقم د کار اخیستل کیږي. په لیګسي ټایټل باندې زه کلیک کوم، دلته هم زه 25 فریم په سکند زه انتخابوم، اوکی باندې کلیک کوم. ملګرو دغه صفحه موږ تاسو خلاص شوله. دوستانو د لیګسي ټایټل مکمل درسونه چې د بیک ګراوند ده، شادو ده، سټروک ده، فیل ده، ډیسټورت ده، پراپرټیز ده، ترانسفورم، دغه ټول جزئیات دانه په دانه ده ان شاء الله د اډوبي پریمیر پروګرام په پروژو کې کارو. خو دلته دومره په کار کوو چې موږ تاسو خپل کار مخته بوزو پی او په مفهوم پوسو او په دې پوسو چې د څه کار سره رسوي، څه رقم ته کار اخیستل کیږي. زه اوس راځم یو شیپ جوړوم. دلته راځم شیپ ته ریکټانګل، دته ریکټانګل ټول وای. دلته چاپ کلیک نیسم، د سې راکش کوم تر دې سي پورې. زه غواړم دغه ځای د لیکنې لپاره جوړ کوم. دلته موږ تاسو کولای شو رنګ تعیین کو. دلته کلیک کوم، دا رنګ راخلم، بیرته راځم خپل رنگونو ته، رنګ لږ خیره کوم، اوکی باندې کلیک کوم. دا زه بیرته بندوم. دا زه راخلم په ټایم لاین کې اچوم په دغه شکل. وګورئ ملګرو دا رقم شیپ موږ تاسو جوړ کړ. اوس د افسر باندې موږ تاسو ساچو لیکنه. بیرته راځو فایل منو ته، نیو ته راځو، بیا لیګسي ټایټل باندې کلیک کوو، 25 فریم په سکند، اوکی. ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې لیکنه مو د پورته خانه لاندې وکړئ، په دغه ورټیکل ټایپ ټول باندې کلیک کوئ، ورټیکل ټایپ ټول. او که چیرې غواړئ لیکنه مو په عادي شکل وي، ټایپ ټول باندې کلیک کوئ. زه غواړم لیکنه په عادي شکل وي. Afghanistan is a beautiful country. Selection tool one is a click over. راځم ټایپ ټول ته، دلته کلیک کوم، کنټرول ا نیسم ټول سلیکټ کوم. راځم د لیکنې نوعیت تغییروم، زه غواړم د هر رقم لیکنه وي. دلته راځم بیا ټایپ ټول ته، دلته کلیک کوم، کنټرول ا نیسم ټول سلیکټ کیږي. راځم فونټ سایز ته، دلته وګورئ ملګرو دغه فونټ سایز ده، د سایز لږ وړوکی کوم. بیا سلیکشن ټول ته راځم په دغه شکل باندې. ملګرو راځو دغه آپشن ته، دا د موږ او تاسو د لیکنې حرکت تعیینوي. دلته کولای شو موږ او تاسو خپل لیکنې ته حرکت ورکو یا ورنکو. دلته زه کلیک کوم. ملګرو که چیرې دغه اولنی سلیکټ وي سټیل، نو لیکنه د موږ او تاسو ځای په ځای ولاړوي. زه په اوکی باندې کلیک کوم، دا بندوم، لیکنه مې راخلم، دلته ځا شو. ویډیو زه پلی کوم. وګورئ ملګرو د موږ او تاسو لیکنه ځای په ځای ولاړه ده، هیڅ حرکت نه کوي. نو دا سټیل و. خپل ټایټل باندې ډبل کلیک کوم. ملګرو اوس بیا راځو دغه آپشن ته، دا پر رول انتخابوو. ملګرو رول هغه وخت پکارېږي چې کله موږ او تاسو غواړو لیکنه مو د لاندې خوا نه پورته خوا ته لاړه شي. په رول باندې کلیک کوو. سټارټ اف سکرین او اند اف سکرین هم حتما باید سلیکټ وي. دا څه کار سرته رسوي؟ سټارټ اف سکرین او اند اف سکرین که چیرې سلیکټ نه وي، لیکنه مو د لاندې سکرین نه شروع کیږي څو پورې په سکرین په پورتنۍ حصې باندې پای ته ورسیږي. دا هم زه تاسو ته وایم. اوکی باندې کلیک کوم، دا زه بندوم. ویډیو مې زه پلی کوم ملګرو. وګورئ ملګرو د ما لیکنه د لاندې خوا نه پورته خوا ته لاړله. ټایټل باندې ډبل کلیک کوم. راځم دغه آپشن ته، دا پر سټارټ اف سکرین او اند اف سکرین زه چک نه باسم، دا ان چک کوم. اوکی باندې کلیک کوم، دا صفحه زه بندوم. اوس راځم خپل ویډیو پلی کوم. وګورئ ملګرو د موږ او تاسو لیکنه پای ته ونه رسېده، یعنی د موږ او تاسو لیکنې په حرکت شروع وکړه خو د سکرین اخر ته لاړه نه. اوس پوه شوئ چې سټارټ اف سکرین او اند اف سکرین څه کار سرته رسوي. په ټایټل باندې زه بیرته ډبل کلیک کوم.
راځم دا آپشن باندې کلیک کوم. دا پر کرول لفت باندې کلیک کوم، یعنی د ما لیکنه دی چپ خواته لاړه شي. سٹارټ اف سکرین او اند اف سکرین باندې زه کلیک کوم او دا ایزی ان او ایزی اوټ دا څه کار سره رسي. ملګرو دغه د لیکنې د حرکت نرموالی ښي. کله مو تاسو غواړئ د خپلې لیکنې ته نرموالی ورکړئ، یعنی په کوم نرموالی باندې شروع وسي هغه ته درجه وټاکئ. دلته به کولی سئ مثلا زه ایزی ان ته 1 وټاکم او ایزی اوټ ته هم 1 وټاکم، یعنی په 1 درجه باندې د ما لیکنه د اول نرمه شروع سي بیا د عادي حالت ته ورسیږي، او بیا په ایزی اوټ کې هم څه کله پای ته رسیږي په 1 درجه باندې پای ته ورسیږي. اوکې باندې کلیک کوم، بیرته صفحه بندوم. زه اوس ویډیو مې پلی کوم. وګورئ ملګرو د ما لیکنه چپ خواته لاړله. خو که چیرې تاسو د لیکنې سرعت زیات و سپیډ یې زیات و نو تاسو به څه کوئ؟ سلیکشن ټول به مو سلیکټ وي، راځئ به د لیکنې دغه سر ته کله شکل په دغه رقم ته شو چپ کلیک ونیسئ، دا به کش کوئ. او که چیرې غواړئ به سپیډ یې تیز کړئ راځئ به بیا د ټایټل دغه سر ته چپ کلیک به نیسئ، بیرته به د خپل عادي حالت ته راوړئ دغه شکل باندې. او یا که چیرې غواړئ له دې نه هم سپیډ تیز کړئ نو ټایټل به وړوکی کوئ داسې په دغه شکل باندې چپ کلیک پکې نیسئ، راځئ به د دې سپیډ بیخي تیز شو. اوس بیا راځم په ټایټل باندې ډبل کلیک کوم. دا ځل راځم کرول رایټ باندې کلیک کوم. سٹارټ اف سکرین به سلیکټ وي، اند اف سکرین به هم سلیکټ وي. اوکې باندې کلیک کوم. دا ځل د ما لیکنه ښی خواته ځي. دا صفحه زه بندوم، ویډیو پلی کوم. وګورئ ملګرو د ما لیکنه ښی خواته روانه ده. بیا راځم ټایټل باندې ډبل کلیک کوم. ملګرو له دې څخه نه موږ تاسو کولی شو چې خپلې لیکنې ته سټایلونه وټاکو. دا صفحه زه لږ غټوم. ټایپ ټول باندې کلیک کوو، خپله لیکنه باندې کلیک کوو، کنټرول ای زه له کیبورډ نه کېکاږم. راځم مثلا دغه شکل خپل لیکنې ته زه غوره کوم. په دغه شکل باندې د ما د لیکنې سټایل تغییر شو. ګورئ ملګرو دا د ما د لیکنې سټایل شو. او یا که چیرې زه غواړم د لیکنې سټایل مې تغییر کړم دغه شکل ته هم زه کولی شم. ملګرو د لګیزي ټایټل مکمل درسونه دا ټول تنظیمات دا انشاءالله د اډوبي پریمیر پروګرام په پروژو کې مطالعه کوو. دلته که زه چیرې تاسو ته ووایم دا ویډیو اوږدېږي، تاسو نوی اډوبي پریمیر پروګرام شروع کړی ده، تاسو ته دا خسته کنه کېږي. اوس فقط تاسو باید څه وکړئ؟ دغونه وکړئ چې په مفهوم یې پوه شئ دا څه کار سرته رسوي، او که چیرې چېرته کار کوئ خپل کار مو په لاره واچوئ. نو که چیرې د ما د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، څو پر زه نوي ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ، لاسته راوړئ او ویې ګورئ. او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته یې کامنټ کې ولیکئ، زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. ملګرو همیشه صبر لرئ، همیشه خپل درسونه مو تعقیب کړئ، همیشه یې څو ځله تمرین کوئ. یو پرې سهار ګورئ دا ویډیو، بیا یې ماسکین کې وګورئ، بیا ماښام کې دا ویډیو وګورئ، څو پورې ذهنم که په مکمله توګه باندې پې خلاص شي، که په اسانۍ باندې پې پوه شئ. نو ملګرو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه دې زده کړي وي. ملګرو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه دې زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې دا ویډیو مو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ، او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته یې په کامنټ کې ولیکئ، زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او آفیس درسونه په مکمله وړیا او مسلکي توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، څو پر زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. تر بیا په مخه مو ګلونه، الله مو مل شه.